بسم الله الرحمن الرحیم. په رمضان کې د زینو خلکو د پاره د روزې ماتول جایز دي. مثلا د مریض د پاره روزه ماتول جایز دي، د مسافر د پاره، د داسي بوډا او د داسي بوډۍ مشر زنانه د پاره چې هغه روزي خو نږدې شي، لیکن مشقت او تکلیف ورته ډیر زیات دی. یا حامله زنانه چې دغه ماشوم په خېټه دی، ماشوم ته تکلیف رسیږي یا دی پازابيږي، یا داسې زنانه چې ماشوم ته پي ورکي او که چېرته روجي نسی نو بیا به ماشوم ته پي صحیح نه ملاویږي، هغې ته به تکلیف ملاویږي یا به دا زنانه په عذابیږي. نو د دې څه حکم دی؟ د دې دپاره د روجې د ماتولو اجازه شته دی، لیکن بیا وروسته نور احکام چې دي په دې کې دا مختلف دي. البته مسافر چې دی دا به د رمضان نه وروسته بیا د دې قضایي راوړي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. الله فرمایي څوک چې پکې مریض وي یا په سفر وي او روزه ماته کی د دینه بعد به بیا د دې قضا راوړي. او دا مسله تقریبا اتفاقی ده چې مسافر سړی ورسته د دې قضا راوړي. د مسافر سړی لپاره غوړه ده چې د روزه ماته کی او ورسته بیا قضا راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي ليس من البر الصيام في السفر. دا نیکی نه ده چې سړی په سفر کې روزي نیسي. او د فتح مکې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل روزه ماته کړه او صحابو ته ویل چې روزه ماته کوي. څه کسانو په کې روزه ماته نه کړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې سخت خبرې وکړلې او دا ویل چې اولئک العصاة، دا کسان نافرمانه دي. مریض په دوه قسمه دی. یو قسم هغه مریض دی چې هغه عارضی بیمار وي، د چا تبه شوله، د چا زکام شو، د چا بل څه بیماری شوله، په خېټه درد شو، نو د دې لپاره د روزې ماتول شته او وروسته به دې دغه روزې قضایي راوړي تر د بل رمضان پورې، یو کال پورې د سره ټایم دی، په دې کې به دا د دې قضایي راوړي. یو قسم هغه مریض دی چې هغې ته د علم په اصطلاح کې ویل کېږي لا یرجى برؤه، چې د هغې د جوړېدو څه امکان نه وي. نو دا شانتي مریض لکه د چا شوګر بیماري ده، د چا کینسر دی، د چا د ګردو بیماری ده چې د هغې سره روژه نشي نیولی یا که ورسره نیسي د حد د زیات مشقت او تکلیف وي ورته. همدارنګې داسې بوډا او داسې مشره زنانه چې هغوی که روژې نیسي نو تکلیف ورته زیات وي، نو د دوی دپاره د روژې ماتول خو شته، لیکن دوی به د دې نه فدیه ورکوي. د دې دپاره همدغه آیات د سورة بقرې دلیل دی وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. هغه څوک چې طاقت لري د روزې لیکن مشقت ورته پکې زیات دی، نو دوی به فدیه ورکوي. د یوې روزې په سر باندې به یو مسکین غریب ته طعام ورکوي. آیات کې اگر کا دو درې تفسیر دی، لیکن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا د بخاری روایت دی لیست بمنسوخه، دا آیت منسوخ نه دی. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. د دې نه مراد اصل کې هغه بوډا سړی او هغه مشره بوډۍ زنانه چې دیو د روزې طاقت نه لري یا د روزې طاقت لري لیکن مشقت او تکلیف ورته زیات دی، نو دوی به روژه ماتوي او بیا به د دې فدیه ورکوي، ځکه چې د قضا دپاره خو د دوی سره چانس نشته دی. نو دا درې قسمه خلک شو چې د دوی دپاره فدیه ورکول دي. او دا مسله هم تقریبا تر د ډیرو علماو په مابین کې دا تقریبا اتفاقی ده. لږ ډېر په کیفیت او د فدیې په ورکولو کې معمولي اختلافات پکې شته دی. موږ پکې هغه قول وایو چې کوم پکې راجح دی انشاءالله. فدیه به دې څه شی ورکوي؟ یو خو په قرآن کې ذکر شو، په دغه آیت کې ذکر شو چې دا به طعام مسکین، یو مسکین ته به د یوې روژې په سر باندې هغې له طعام ورکوي. علماو د دې وضاحت داسې کړی دی د حدیثو په رڼا کې چې دا به تقریبا نیم صاع د حدیثو په اصطلاح کې دا به یو مسکین له ورکوي. کم خوراک څښاک چې په دغه معاشره کې په دغه علاقه کې خوړلی کېږي معتاد او معروف خوراک وي، لکه چاولي شوي، لکه وړه شو، غنم شو او داسې نور. دغه د نیم صاع نه تقریبا د نن سبا د وزن په حساب سره 1.5 کیلو د دې نه جوړېږي. لږ کم او زیات، ځکه چې صاع اصل کې پیمانه د وزن نه دی. نو دا د اشیاء په اختلاف سره، د دې سيزونو په اختلاف سره په دې کې لږ ډېر فرق په دې کې راځي، لیکن که تقریبا موږ وایو 1.5 کیلو د دې نه جوړېږي. دا 1.5 کیلو طعام به یو مسکین فقیر له ورکوي. نو په دې کې داسې کولی شي چې تقریبا 10 کسان راوغواړي، دې له په یو ځل باندې روټۍ وکړي او په خېټه باندې ماړه کړي، لکه امام بخاري رحمه الله
دا انس رضی الله تعالی عنہ په باره کې را نقل کړی دي چې هغه به عمدغه شانتي کول. کله چې انس رضی الله تعالی عنہ مشر شو او عمر زیات شو روزي نشي لودي، هغه به بیا دغه سکار کو چې 10 کسان فقیران غریبانان به راوغختله، هغه له روټي ورکړله او غوخه او روټي دا به ولا وکړله، نو په دې باندې باغ خپل فدیه ورکړله. علما فرمایي چې په دې کې داسې کولی شي چې دا خوراک ورله ورکی، دانی ورله ورکی، مثلا چاولی ورله ورکی، غنم ورله ورکی، اوړه ورله ورکی، 10 مسکینانو له ورکی، یا یو دو له ورکی چې هغه د دې مستحق وي، او په دې طریقې سره به د دې دا فدیه ادا شي. والله تعالی اعلم.